ولسمشرغني وايي افغانان جمهوريت او سوله غواړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني تېره شپه د هېواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمانځنې پر مهال په کابل کې وویل افغانان جمهوریت او سوله غواړي. له ارګه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه ناسته کې د هېواد لومړی میرمن د شاه امان الله خان لوڼو شهزادګۍ هندیه، شهزادګۍ ناجیه او یو شمېر نورو لوړپوړو دولتي مقاماتو حضور درلود. په پیل کې د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان وویل موږ نن نه یوازې د افغانستان خپلواکي بلکې د غازي امان الله خان او د بې شمېره اتلانو د خپلو خلکو د پالنې او خدمت ګټلې قوانین مانځو. نوموړي له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې د هېواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د هېواد د خپلواکۍ د ساتلو په خاطر د زرګونه ښځو او نارینهوو د سرښندنو د ستاینې ترڅنګ زیاته کړه نن افغانان یو مصمم او متحد ملت دی. ولسمشر غني په دې ناسته کې وویل موږ د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د دارالمان او پغمان ماڼیو په ګډون د هېواد د فرهنګي میراث او تاریخي ودانیو یوه برخه ورغوله او نور یې هم د بیرغونې په حال کې دي. ولسمشر دغه راز وویل د هېواد فرهنګي میراث او تاریخي بناوې یوازې ساختمانونه نه دي بلکې زموږ د ملي او تاریخي هویت ښکارندوی دی. اشرف غني د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو اروپایي او اسلامي هیوادونو هند او نور لري او نږدې ګاونډیو هیوادونو له سخاوتمندانو مرستو مننه وکړله. ولسمشر څرګنده کړه چې افغانان جمهوریت او سوله غواړي او موږ د نړیوالې ټولنې تر څار لاندې د رڼو ټول شموله او عادلانه ټاکنو ترسره کولو ته ژمن یو ترڅو د ملت جوړونې سفر چې زموږ سیاسي او فکري خپلواکي پکې خوندي وي په بریالیتوب سره ادامه ورکړو.